سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه درښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې خپل واتساپ نمبر چینج یا بدل کړو، او بل به درته دا طریقه درښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې خپل واتساپ چې دی تور رنګ ته واړو. یعنې په نن ویډیو کې به تاسو ته دوه طریقې درښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې د خپل واتساپ نمبر چې دی موږ تاسو بدل کړو، او دویم درته دا طریقه درښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې خپل واتساپ چې دی تور رنګ ته واړو. نو دوستانو، تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست او تاسو ورسره هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو په ویډیو کې په سر خط باندې لیکل شوي سبسکرایب، په دې سبسکرایب باندې تاسو کلیک وکړئ، او په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. دوستانو، په دې سره به زموږ هر یوه نوي ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو، دغه ویډیو لازمي لایک کړئ. د ویډیو لایک کول ضروري دي، باید ویډیو تاسو لایک کړئ. نو دوستانو، را درومو ویډیو شروع کوو چې څنګه کولی شو چې د خپل واتساپ نمبر چینج کړو، خپل واتساپ چې دی مونږ تاسو تور رنګ ته واړو. نو دوستانو، دې لپاره به تاسو خپل لومړی خپل واتساپ خلاص کړئ. چې کله مو دوستانو خپل واتساپ خلاص کړو، دوستانو په دې کونج کې کومه دا درې نشانې درې ټکي چې دي تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړئ، دلته لیکلي شوي سیټینګ، نو دلته دوستانو تاسو په سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته په لومړي سر کې په اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو، چې کله په اکاونټ باندې کلیک وکړئ، دلته به لومړی تاسو به دلته کلیک وکړئ. چې کله دلته کلیک وکړو دوستانو، تاسو به دلته شاته بیګ وکړئ، نه شاته به راشئ دوستانو. نو تاسو دلته لیکل شوي دي دوستانو چې چینج نمبر، نو دوستانو تاسو به دلته په چینج نمبر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په چینج نمبر باندې تاسو کلیک وکړئ، دلته لیکلي چې نیکسټ، تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. چې کله په نیکسټ باندې کلیک وکړئ، دلته به دوستانو تاسو خپل لومړی نمبر ورکړئ، او دلته به دوستانو تاسو خپل دویم نمبر ورکړئ. یعنې دلته به تاسو لومړی نمبر ورکړئ او هلته دویم نمبر. چې کله لومړی نمبر ورکړئ او دویم نمبر ته په نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. د نوي لاندې چې کوم نوی نمبر ورکړی دی، نو دې ته به چې دی د کمپنۍ لخوا یو میسیج راشي، هلته به تاسو خپل میسیج ورکړئ، نو ستاسو د واتساپ نمبر چې دی دا به چینج شي. نو دوستانو، بل چې دی خپل واتساپ چې تور رنګ ته دلته په چارټ باندې تاسو کلیک وکړئ، چارټس باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته په لومړي اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. په لومړي باندې چې کله کلیک وکړئ، دلته به ډراګ دا ورته انتخاب کړئ، دا دویم، او دلته په اوکې باندې تاسو کلیک وکړئ. او زموږ ستاسو د واتساپ رنګ چې دی وګورئ دوستانو، تور رنګ ته واوښت. نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوې وي.